ولش ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجنیر سیف الرحمن سیر پاچا تاسو په دغه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوت اوري او لایکینګ هم وکي. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکي. دوستانو تاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې خېخې خبرونه تاسو ته ترتیب او د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدم دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې خېخې خبرونه او چې د ورسته چې ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کیدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړي. ونرای پاڼې شالیلا وناد بادام ونرای پاڼې شالیلا وناد بادام لا مزه کوي نا شالیلا وناد بادام سرله شو ګلان سره شو معشوقان ټول د معشوقو وسلام د زینا شالیلا وناد بادام ونرای پاڼې شالیلا وناد بادام د استوله چې ماته نصیب جمی جمی کې ګلونا شالیلا وناد بادام ونرای پاڼې شالیلا وناد بادام لا مزه کوي نا شالیلا وناد بادام پرکړې شونډې درېګ دي لکه سرګل چې د سبا شمال وهینا شالیلا وناد بادام ونرای پاڼې شالیلا وناد بادام لا مزه کوي نا شالیلا وناد بادام جانان په باغ تیریږي ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوینا شالیلا وناد بادام ونرای پاڼې شالیلا وناد بادام. د زاړي ادونو قدرمن دوستانو دا چې زمونږ د پروګرام د پای شي بیري نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو. اوس دنه زه ډاکټر انجینر سیف الرحمن سیر پاچا
چې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. اجازت غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم. په مخه مو ښه.